امریکا سفیر وای له افغانانو سره مو غټ چل وکړو. دا چې څه چل کله دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. ځلان دوشنبه د قوس 15 په کابل کې د امریکایي متحده ایالاتو یو پخوانی سفیر هوګو لارنس اعتراف وکړ چې هیواد یې له افغانانو سره خیانت وکړ. نوموړي په یوه تازه مرکه کې وویل چې دغه خیانت له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په نامسوولانه وتو سره وشو. د دغه پخواني امریکایي سفیر په خبره امریکا په دا ډول وتو سره هغه ژمنې نقض کړي چې د افغانانو له خلکو سره یې کړي وي. سفیر هوګالینس دا هم ویلي چې دا هر څه د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایډن د غلطو پریکړو له کبله وشول. امریکایي چارواکي له افغانستان څخه د نامسوولانه وتو په اړه په کور دننه هم له توندو غبرګونونو سره مخ دي. د امریکا د دفاع وزیر اوړمه ورځ له پاکس نیوز تلویزیوني شبکې سره د مرکې پر مهال له افغانستان څخه د همدغه نامسوولانه وتو له کبله د خبریال پوښتنې ته بې ځوابه شو او په دغه ډول وتو یې پښیماني وښوده. افغانان هم امریکا ته له طالبانو سره د پټو معاملو په سبب د خپل شل کلن جمهوري نظام په سقوط او د لاسته راوړنو په له منځه وړلو تورنوي. خو امریکایي چارواکي بیا د ځان په دفاع سره پړه پر مخکینیو افغان چارواکو اچوي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.